هندو او د یو مسلمان جګړه شوه. هندو وی دا ځمکه زما ده، مسلمان وی دا ځمکه زما ده. لاول جګړه وړه وه، جګړه ورو ورو زیاتېده. دی مسلمان وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې جومات جوړوم. مطلب یې دا و چې ما سره مسلمانان ملګري شي. هلته چې هندو خبر شو، هغه وی که دا ځمکه ما وګټله زه به پې مندر جوړوم. دې خوا د دې مسلمان سره هم ټول مسلمانان ودرېدل، اخوا د هندو سره هم ټول هندوان ودرېدل. هغه شخصي جګړه، ذاتي جګړه، دا د قومیت په جګړه بدله شوه، بلکې د اسلام او د کفر په جګړه بدله شوه. سړي اعلان کړی دی که دا ځمکه ما وګټله دا زما ده، زه په دې جومات جوړوم. مسلمانان ټول ودرېدل چې په دې به د خدای کور جوړېږي. هندو هلته اعلان کړی دی که ځمکه زما وګټله او ما حاصله کړه مندر به جوړم، خپل عبادتخانه بوتان به راوړم. ټول هندوان هغه سره ودرېدل. اوس هندوان وایي چې په دې جومات جوړ نشي. نورې خبرې رستو دي، خبره دې ځای له راله. ټول دا کاندهلي هندوان په دې متفق دي، کوشش کوي چې په دې جومات جوړ نشي. مسلمانان په دې زور کې دي چې په دې اوس مندر جوړ نشي، بوتان پکې راته ونه درېږي. جګړه جوړه شو. هغه زمانه کې وسله او د یو بل مرستې له خلک هم رالل. یو انګریز جج هغه ته خبره ورسېدله، هغه سره دعوه مقدمه هم جوړه شوه. د انګریزانو دور دی. هغه دواړه فریقه راوغوښتل. انګریز هم په دې سوچ کې دی چې که زه فیصله وکړم اسنه د مسلمان په حق کې وکړم، هندوان بل وشي، او که د هندوانو په حق کې وکړم مسلمانان بل ونشي. او دې نه خو راته لویه مذهبي جګړه جوړېږي، او د مذهب جګړه بیا ختمېدو والا چتئ. دا خو د مذهب جګړه جوړېږي، دا خو بیا نه ختمېدو والا سلسله ده. دا خو بلا دنیا خلک به مړه شي، دا اور خو به نورم خور شي. هندوان او مسلمانان به په دې ټول هندوستان کې یو بل سره په جګړه شي. هغه وی چې یو صلح پکې کوو، پاره طریقه چې خو صلح کوو، په منځ یې نیمه کوو، او که پیسې پکې یو فریق له ورکوو، که څه چلو کوو. یو فریق یې راوغوښته وي صلح کوو، بل یې راوغوښته صلح کوو. د یو فریق نه یې درې څلور مشران واخیستل، د بل نه یې درې څلور واخیستل چې جګړه ختمه شي، صلح وکړو. لا ولې هندوان راوغوښتل، وی ستاسو څوک وو؟ داسې یو درېیمګړی خوښولی شي چې ستاسو د هغې په اتفاقي وی یو سړی شته دی چې مسلمان دی، هغه دې فیصله وکړي. هندوان ورته وایي مسلمان باندې فیصله کوي. او څوک دی؟ وی د دې علاقې مفتی دی، مفتی الهي بخش. مفتی الهي بخش په هغه زمانه کې یو ډېر نیک سړی و، او مفتی هغې ته پته وه چې دا رښتونی سړی دی، دې چېرته په زندګۍ کې دروغ نه وایي. هندوانو د هغه نوم پیش کړ چې د مسلمانانو عالم دی، مفتی الهي بخش. فیصله په هغه شوه. هغه کوي چې بندر دې پې جوړ شي، مندر دې پې جوړ شي، او که هغه وایي چې جومات دې پې جوړ شي، جومات دې پې جوړ شي. که هغه وایي د هندو نه د هندو به شي، او که هغه وایي د مسلمان د مسلمان به شي. جج خوشحاله شو. انګریز هغه وایي چې زه دوی مسلمان منتخب کړو، مسلمان به هم د خپل مشر دا ونه تښتي. مسلمانان یې راوغوښتل، وی هغې خو دا ستاسو عالم مشر یادوي. وی بس زمونږ هم پې امنا ده. ډېره ښه خبره شو. خلک هم حیران دي چې هندوان په مسلمان راضي دي او په مسلمان عالم راضي دي، خو ورته پته وه بعضې سړي دنیا کې مشهوري چې دا رښتیا وایي، دروغ نه وایي. نو د هغه په خبره بیا هندو مني، او د هغه خبره سیک هم مني، او د هغه خبره مسلمان هم مني. فیصله په مفتی الهي بخش رحمه الله وشوه، کاندهلوي چې دی به فیصله وکړي، او چې په کومه ورځ دی جج له راځي، جج د پسې سوال جواب وکړه چې راشه دا فیصله ته وکړه. مسلمانان ډېر زیات خوشحاله دي. هغې خو په دې سوچ دی چې دا ځمکه دی خو هندو له ورکولی شي نه، دا خو به موږ له راکوي. هندو له ځکه نشي ورکولی چې هندوانو اعلان کړی چې په دې مندر به جوړېږي، او د هندوانو مندر کې خو بوتان پراتی او د بوتان عبادت کېږي. نو مفتی الهي بخش دا فیصله چرم نشي کولی چې ځمکه به هندو له ورکړي، دا فیصله نشي کولی چې په دې به مندر جوړ شي، دا فیصله نشي کولی چې په دې کې د بوتانو درېږي او د بوتان عبادت به کېږي. مسلمانانو خو د بار نم خلک راوغوښتل، او زنده‌باد دی، ډېر زیات خوشحاله دي. هلته هندوان هم خوشحاله دي. هندوانو ته پته وه چې شی زمونږ دی، دی به غلطه فیصله نه کوي، دی به رښتیا وایي. مفتی الهي بخش یې راوغوښته، جج ته ودرېده، وی فیصله په تا را، ته فیصله وکړه دا ځمکه د دې مسلمان ده او که دا د هندو ده. اوس مسلمان جګړه د یو د صرف د یو په یو ده، خو بیا د اعلان د جوماتو که خلک ورسره ودرېدل، هغه اعلان د مندرو که خلک ودرېدل. وی رښتیا وایه مفتي صاحب، تا ته پته ده د ډېرې زمانې مشر سړی، ځمکه د دې هندو ده که دا د مسلمان ده؟ وی دا د هندو ده.
چې رښتیا را باندې وایې دا ځمکه د هندو ده، دروغ نه وی. ما ته پته را او زه له دې هر څه نه خبردار یم، زما ژوند دلته تېر شوی دی، د دې کلي د کلي ځای خو خلکو ته معلوم وي که نه. ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. اوس هغه حیران شو، جج هم حیران شو چې فیصله خو د هندو په حق کې ورکړه. وی په دې خو به دوی مندر جوړوي. وی ګوره دا هندو د دې مالک دی، ځمکه د هغه ده، د هغه خوښه ده مندر پې جوړوي که کور پې جوړوي کار څه پې جوړوي، ایسه زما سړي تا مانه تپوس وکړه ځمکه د چا ده، دروغ نه ویم رښتیا به وی. خدای پاک خفه کېږي، بنده به ټول مسلمانان دې خفه شي خو چې د ما رب خفه نه شي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، په انصاف ودرېږئ، شهداء لله، الله دپاره خبره وکړئ. ولو علی انفسکم، که زما په ځان راشي ولې نه، اول والدین په مور و پلار مې راشي ولې نه، اول اقربین په رشته دار مې راشي ولې نه، الله دپاره زه په خبره کلک ولاړ یم. ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. وی مندر پې جوړېږي، وی هندوی مالک دی، خوښه یې ده، هندوانو نور مندرونه لږ جوړ کړي دي څه، د هغې مالک دی. زه خو ورته نه یم چې مندر جوړ کړه، زما ګناه خو نه کېږي. که زه ورته ویم چې مندر جوړ کړه زما ګناه به کېږي، زه بنیاد کېدم زما ګناه. ای مالک دی مندر جوړوي، کار څه جوړوي، خو ځمکه د هغه ده. په فیصله کې جج ولیکل، فیصله کې عجیبه الفاظ یې ولیکل. دا ججان چې فیصلې لیکي دا ناشنا فیصلې، په هغې کې ولیکل چې مسلمان ہار گیا، مسلمان اوبیلا، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام اگٹلا. مسلمان اوبیللا، مسلمان ہار گیا، مسلمان اوبیللا، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام اگٹلا. مسلمان خو بیللا ځمکه هغه نه لاړه، خو اسلام وګټله. ولې اسلام وایي رښتیا به وی، د رښتیا ووایي. ټول مسلمانان خړ شو، ټول مسلمانان به واپس ټیټې سترګې دي، ځکه مقدمه بیله، خو اسلام وایي دروغ به نه وی، دروغ یې ونه وی. اسلام وایي په ځان چې ګوۍ کې نه وکړه، په پلارم ګوۍ وکړه، خو رښتیا به وی، دروغ به نه وی. د په ټولو مسلمانانو خلاف ګوۍ وکړه، خو رښتیا ووایي، اسلام وګټله، مسلمان بیله. هغه هندوان ته فیصله وروله، هغې حیران شو، او د اسلام داسې عجیبه مذهب، دا خو ناشنا مذهب دی. تاسو یقین وساتئ په کاندهله کې چې څومره هندوان و سوچه ټول د سلم مسلمانان شو، د دې یوې فیصلې د وجې د سلم مسلمانان شو. او فیصله په دې وکړه، وی موږ مسلمانان شو، په دې به جومات جوړېږي، هغه ځمکې د پاسه جومات جوړ شو. دا د انصاف او د عدل